ولسی جرګي ولې له امرالله صالح او حمدالله محب څخه د امنیت جواب وغوښته؟ صالح ولې د کابل امنیت کې ناکام راغلی دی؟ ولسی جرګي نن نور څه ویلې؟ صالح او حمدالله محب به آیا ولسی جرګي ته حاضر شي او که نه؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسی جرګي د نن ورځې په ناسته کې پریکړه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په ګډون د امنیتي ادارو مسؤلین ځواب ویلو ته ورغواړي. ولسی جرګي ویلي چې امرالله صالح د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د ملي امنیت سرپرست احمد ضیا سراج، د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر سرپرست مسعود اندرابي به دې جرګي ته ورغواړي. دا پریکړه نن د ولسی جرګي له لوري په اکثریت رایو تصویب شوې ده او یادو چارواکو یې د راتلونکي شنبې په ورځ د دغې جرګې ته ورغوښتي دي. دغه پریکړه په کابل پوهنتون د برید څخه وروسته شوې ده. د وروستیو شمیرو له مخې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې غړو په نننۍ ناسته کې په کابل پوهنتون شوی برید ته په اشارې سره وویلې چې امنیتي بنسټونه په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي. امرالله صالح چې د کابل د امنیتي وضعیت د سمون چارو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی، دا برید د استخباراتي ناکامي بللې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.